پروس کال په پرتله سږ کال لرګی ګران ده. لرګی ګران شوی. زغال هم هماغسې دي خو بیا هم ښه دي زغال. لرګی ډېر ګران شوی ده. نرخ نبات خو تر اوسه پورې ماشاءالله ښه دي. دغه 9,500 8,000 200 کم 8,000 په دغه نرخونه وخت بس لرګی چلېږي. او دا بلوچ دی دا بیا د کونړ دی. دا بیا تقریبا یو 200-300 روپۍ د نور بلوط نه جګر چې 400. خروار دغه بلوط ښه بلوط دی 8,000 روپۍ دی. بیا لږ ضعیفه بلوط چې دی بیا 9,500 روپۍ دی. او بیا لږ کګاټ شي ورسره بیا 7,000 روپۍ رسي. میکس بیا خو دا موږ نه میکس کوو دغه بلوط چې دی بیا کونړ بلوط یې همداسې یو ښه بلوط دی. ډېره ښه نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران لیدونکو. خدای وکړي هر هېواد کې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب رټوار یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د قلاچې سیمې د کوم چې نه چې د کابل ښار اوسېدونکی ځمې لپاره او بعضې نامبیان د خپل کار لپاره د لرګیو زغال لري. دا مشهوره ځای ده د لرګیو چې جلال آباد کونړ خوست دې ځایان نه دلته لرګي راځي او د کابل خلک یې دیش نه بیا اخلي. نو نن دلته راغلم څنګه چې خپله پېږې زمې په رارسېدو ده نو ما وغوښتل خپرونه ولرم هغه هېوادوال هم که لرګي لپاره معلومات نه لري مثال نرخ و نوا باندې نو موږ سره اوسئ موږ به یې نرخ هم پوښتنه وکړو د کوم چې دي څه رقم لرګي دي ښه خراب به یې راته وښیو او خدای دې وکړي زموږ سره تر اخره چې به عمل اوسئ. ګرانو لیدونکو راځئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. خواته مې حاجي صاحب ولاړ ده او دلته لرګي کاروبار کوي. دلته هم راغلو لږ معلومات به حاجي صاحب نه واخلو څنګه د لرګیو نرخ و نوا دې کال کې. نو موږ سره مل اوسئ. حاجي صاحب ښه یې؟ ښه محترمه ساعت یې ښه ده. هغه د ژوند لرګي انشاءالله. تاسو هم چنان هېوادوال ته هم که نوم واخلئ. نوم مې حاجي شیر احمد ده. د دغه کلاچې د چوپوشانو د جملې نه یو کس یم. نو لرګي خو سږ کال الحمدلله اوسه پورې خو لرګی پیدا کېږي. دې نه تقریبا یو 100 ورځې مخکې لرګی بند و او په هغه باندې امارت اسلامي څه بندیزونه لګولي وو څه خپل هغه به یې لرلې. اوس لرګی را خلاص شوی ده خو نسبت د پروس کال په پرتله سږ کال لرګی ګران ده. لرګی ګران شوی. زغال هم هماغسې دي خو بیا هم ښه دي زغال. لرګی ډېر ګران شوی ده. نو اوس خو دغه ده چې خلکو ته باید لږ نور هم سهولتونه برابر سي لرګی ورسره آزاد سي او د هغو ستونزې پوښتنه وشي. مثال لرګی نه لري برق نه لري ګاز ډېر لوړ قیمتونه دي د ډیزلو هم چې نه. نو په دغه هکله زموږ هغه غږ که چېرته تاسې له لوړو مقاماتو پورې رسېږي د هغو نه د ولس د ټولو همدغه خواهش ده چې ارزاني راسي تیل چې ارزانه سي. نور خو الحمدلله امنیت ډېر صحیح امنیت ده. نه پیرهدار ته ضرورت لرو نه شي ته ضرورت لرو. ډېر خوشحاله دي خلک خو خالي دلته ستونزه دي چې د اقتصاد لږ کمزورې ده د خلکو او قیمتونه لوړ دي. نو په دغه باره کې بس موږ لرګی څو رقمه لرګی لرو تقریبا 6 رقمه لرګی موږ لرو. هغه ارزانترین یې چې د هغه 5,500 روپۍ ده. هغه د توت په نامو یو هغه توت ته موږ تاسې ټول پېژنو. دوم کلام کې شوه ده چې د کانال د ننګرهار لرګی راځي. هلته یو بل درېیم یې بلټس ده چې هغه هم 6,500 روپۍ ده. هغه هم په خپله دولت یې بېرته خلکو ته په خلکو پلوري او خلک بیا اخلي سوځي. بیا ارچه ده له ارچې نه بغیر بیا 2 رقمه څېړۍ ده. نو دا ټوټل 7 رقم قیمتونه لري. هغه ارزانترین یې لا چې دومره ده دلته چې توان یې 50,000 نه سره نو په څه شي باندې به یې واخلي. ټول شیان تړلي په څه شی په ډیزل پورې دي او په دغه شي په ګازو پورې. که ګاز او ډیزل موږ ته ارزانه سي زموږ ولس به له ډېرو کړاوونو نه خلاص سي. بس کېدای شي ارزانه سي. سالنګ لارې دي سالنګ لاره مې انشاءالله په جوړېدو ده. دا تمه خو ټول لرو الله دې زر خلاصه کړي او تاسو ته دې خدای خیر درکړي چې د یو ټولو مسلمانانو دپاره د خلکو غږ اوچتوئ او د خیر غږ زغال دی بیا په څو دي مثال چې پاکستاني زغال نن سبا ارزانه دي 200 پورې کېږي او وطني چې دي هغه اخري قیمت 1,000 روپۍ ده. وطني زغال سنګ چې ده هغه ټن چې ده هغه په 11,000 په 12,000 ښه زغال 12,500 روپۍ باندې کېږي. نو خلکو ته راځي په همدغه بیه په 12,500 یې ورکوي. هغه خو بیا یو څه کمبوټي لري خاکه لري
نور شیان خرابي لري نو هغه خاکه په یو سیستم ریټ باندې وځي لکه غټه کندای چې بل ریټ وي خو قیمتونه برابر دي بیا هم چې لارو ته وګوري په ډیرو سختو لارو راخیږي خو هلته چې لږ تعرفه ارزانه شي تعرفه 2315 روپۍ تعرفه په کان کې ده دا خو زموږ د ملک تیږه ده دې باندې خو باید بیخي د افغانستان دپاره هېڅ تعرفه نه وای بار سوی وای او خلکو ته ورکول شي که هغه تعرفه ارزانه شي دا زغال نور هم که 1000 روپۍ ارزانه شي هر غریب خان ټولې اخیستی شي نه ده ګران ده زغال ګران ده زغال دومره ګران ده چې ډېر ختلی ده هلته به موږ ټنه اخیسته شیخه په 1000 روپۍ باندې پخوا وخت کې چې تعرفه یې ارزانه وه اوس د هلته موږ اخلو په 12500 روپۍ نو موږ به بیا په څو خرڅوو خو کله موږ هم 1800 روپۍ ګټو نو په دغه خاطر باندې چې کله دا شوینه ارزانه شي تعرفه کمه شي د زغال د موږ خپل غرونه دي په هغه باندې موږ نه هغه کېږو کمزوري کېږو خاکه او خراب مال به نور هېوادو سره موږ هغه وکړو خو د ولس دپاره باید ځان ته ریټ وي او چې د هغه دپاره دغه ګنجایش وشي دغه کې وشي الله دې دروند لره خوشحاله اوسي تاسو نه هم چنان امر آنلاین کاروبار هم کوئ ولې بعضې هېوادوال دي راتلی نشي مصروفه دي خرڅوئ یاست لپاره مو ووایئ کېدای شي موږ نمبر چې دا 077 8978 انشاءالله په ټول بازار کې زموږ جایم خپل ده او زموږ دا کاروبار هم په خپل لاس کې ده هغه ظالمانو نه هم خدای نه حسابوي چې موږ په خلکو په غریب ولس باندې موږ ظلم وکړو او د هغو له غوښو یې راغه کړو خفه کېږو ډېر چې موږ خپل مال ورکوو خفه کېږو ریټ یې ګران ده هغه سړي تنخواه 2000 روپۍ ده نو هغه یو خروار لرګي نشي اخیستلی هغه یو ټن کوله نشي اخیستلی د دغه په خاطر باندې بس تاسو توجه هم غواړو د دولت هم غواړو خپله به هم کوشش کوو چې خلکو سره یو څه ماشاءالله الله دې دروند لره خوشحاله اوسې څه خدمت الله دې دروند لره په عزت وینا لري ټولو ته سلامونه او احترامات تل هم خدای په خوشحالو برابر لره او خوشحالۍ دې زیات یې تاسې الله نصیب کړي او انشاءالله ښه وخت ده ښه امنیت ده د ټلیفون له لاسه مو څوک ټلیفون نه کاږي کورونه هم نه وایي دې باندې ډېر د خدای یو شکر وباسو بس دا موږ ته غټ شی مننه حاجي صاحب ښه وخت الله هم کار کې برکت واچوي ګران لیدونکو موږ سره اوسئ مننه حاجي صاحب ګورم ودان ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسئ ژوند داسې وړاندې په بل ورور سره به هم خبرې وکړو السلام علیکم نوم دې که اول هېوادوال ته ووایه محمد علم یم لنګلوګار کې چوکړ شوی او موږ نن ورځ خپرونه داسې ده ورور راغلي یو د بعضې نورو نوایې د زغالو لرګي هېوادوال هم زیاتره خبر نه دي نو زه مې را رسېدو ده مله موږ هغوی هم خبر کړو وایي تاسو اول به مو واخلو بس نرخونه واخلو تر اوسه پورې ماشاءالله ښه دي دغه 9,000 8,000 200 کم 8,000 په دغه نرخونه واخلو بس لرګی چلېږي لرګي بیا تاسو څو قسمه لرئ بس خو لرګی متفاوت لرګی ده د جلابات لرګی ده د خوست لرګی ده د پکتیا لرګی ده د کونړ لرګی ده اوس دغه لاره خلاصه شوي دي مخکې د ده نرخونه جګ وو اوس انشاءالله دغه لاره خلاصېدو سره نرخونه ارزانه شوي دي تر بس دغه 2-3 قسمه لرګی ده چې خربلوت ورته وایي سپرکۍ ورته وایي او ارچا ورته وایي دې نرخونه ټول یو دي یا بېلابېل نه متفاوت پکې شته د سپرکۍ لرګی لږ جګ ده اصلي بلوط ورته وایي او د خربلوت لرګی بیا لږ ارزانه دی غوړه څړی په پښتو اصطلاح ورته وایي او ارچا د غوړ څړی او بیه دومره فرق نشته زغال هم لرئ تاسو زغال هم شته اوس فعلا دلته کومه نمونه لرم خو دغه د څنګه زغال او دغه د لرګی زغال دی بس همدغه موږ سره باره دوکان کې دي دلته موږ سره کومه نشانه نشته زغال هم شته ده او دا بیا خروار خرڅوئ یا ټونکي بس ټونکي هم ده خروارکي هم ده خروار د اصطلاح نه په 9,000 روپۍ خروار ده ټون د حساب نه 200 کم 14,000 شوکه نور داسې پوره یاره یا چې بل خو به نه والله خو خاصه ځای نه لرم خو بعضې موږ ګاونډیان دي هغه لري خو یاران داسې خاص معلومات نه لرم خیر صحیح صاحب او څنګه د تاسو کاروبار څنګه ده والله خو بس ښه ده شکر ده بس انشاءالله کاروبار ښه ده خو د خلکو وضعیت چې ګورو د خلکو هغه چې ګورو کال په کال داسې د لرګیو د خرڅولو د کاروبار خوند کال په کال ورکېږي اساسا ورکېږي هغه مزه یې نه ده پاتې شوې چې کوم مخکې مزه وه ځکه چې د خلکو وضعیت د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف شوی ده کاري ده بېروزګاري ده بېکاري ده بس خلک دومره د خپل وس مطابق کار کوي چې تر څو ورباندې ساړه ورباندې را نه شي او چې بخاري ونه لګي ما خپل د ضرورت لرګی نه اخلي او خیر صحیح صاحب موږ ته معلومات راکړئ کوم پیغام که هېوادوالو ته لرې ژوندی اوسئ بس هېوادوالو ته هم دا پیغام دی او خاص پیغام د دولت ته لرم وروره
چې دغه لارې خلاصې کړي دي او داسې معلومات لرم چې که د کونړ لري که د جلال آباد که د پکتیا د 20 ورځې وخت یې ورکړی ده. دا زه د دولت نه هیله لرم چې داسې کار مه کوئ. خپل د وطن لرګی مو ده، د خپل د وطن ساخت مو ده. دغه لرګی که دوی 20 ورځې وخت ورکړی وي، دغه لرګی هغه خلک چې سرمایه لري، هغه خلک چې پیسې لري، ټول ذخیره جوړوي. چې ذخیره یې جوړه کړه، بس چې کله خبر شو چې لاره بندې شوې، هغه لرګی په غریبانو باندې په داسې بیه خرڅوي چې دوه چنده غریبي پکې کوي. نو دولت مې دا خواهش ده چې دا زموږ د خپل د وطن لاره، د خپل د وطن شی مو ده، نو همیشه دغه لاره خلاصوي. الله دې وکړي چې تاسو غږ اورئ او په دې مشکل باندې وسیلګي ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. بخیر بیا همدلته مخ ښه وخت ورو. درنو لیدونکو، خواته مې ماما ورور ده او همدلته لرګي او شیان خرڅوي. دوی سره به هم خبرې وکړو، موږ سره مل اوسئ. نور خو نوابه دې لرګی تاسو در خیر سلام علیکم. بیا هم شکر الحمدلله. دلته د کوم مالي نورګل مې نوم دی، پانګلوګر په ساحه کې چپل کېږي، چکرشي لرګي خرڅوم. چکرشي مې ده، لرګي ټال مې ده. څومره وخت کېږي لرګي؟ تقریبا یو 14 کاله کېږي. والله خو بس تېرېږي، 14 کاله کېږي چې زه لرګي خرڅوم. 14 کاله دا څنګه کاروبار یې کاروبار خو شکر ده، تغییرات خامخا ورشي. انسان کې تغییرات ورشي، حالات کې تغییرات ورشي. تغییرات ورشي ورکړي راغلي دي. اول جم کې لرګي زیات خرڅېدل، د وخت کرچ کې خو بیخي خرڅېدل ډېر. بیا د اشرفغني وخت چې شو، بیا یې څه خولو ډېر لرګي ډېر خرڅېدل. هر کار بیا هلته ښه وکړه، هر چا کار څه جوړ و. اوس وخت کې چې دی دا کار ضعیفه دی، یو ایمانه دی، ټولو ضعیفه دی، څه ضعیفوالی شوې ده. بیکاري وي یا بې پیسې؟ ډېره بې پیسګي ده که نه، کار نشته، نو چا معاشونه نشته. کوم سړی چې په معاش و هغه بې معاشه شو، بېکاره شو. خبره دغه جګې ده. یو سړی که څه معاش ولري که نه، څه پیسه ولري، نو لرګی اخیستی شي، بل کاره کولی شي. بې پیسګۍ کې ډېر فرق راپېږي. بیکاري ده، خدای ختمه کړي. خیر الله دې کار بار جوړ کړي. لږ زحمت درکوو که لرګۍ لپاره هېوادوال ته لږ څه معلومات ورکړي. څو رقم لرګي لرئ، نرخونه یې څو دي؟ لرګی خو زه په خپله که نه، بلوط لرګی ښه بلوط لرګی لرم، او بلوط کې بیا لږ ضعیفه بلوط شته، خر بلوط هم شته، او لږ ضعیفه بلوط بیا ګرځي، بیخ ورڅرځي که نه، سرشاخ یې ورګرځي، بیا لږ ارزانېږي، لږ رټو کې ښه کېږي. او دا بلوط چې دی دا بیا د کونړ دی، دا بیا تقریبا یو 200-300 روپۍ د نور بلوط نه جګ ګرځي، یو 400. خروار دغه بلوط ښه بلوط 8000 روپۍ دی. بیا لږ ضعیفه بلوط چې دی بیا 9500 روپۍ دی. او بیا لږ کګاټ شي ورسره بیا 2000 روپۍ ورځي میکس کې. خو دا موږ نه میکس کوو، دغه بلوط چې دی بیا کونړ بلوط یې همداسې یو ښه بلوط دی، ډېره ښه نشته. ښه سپال هم لري او دوام هم لري، او بلوط ښه بلوط دی. بس هېوادوال یې څه نه پوهېږي، وچ لرګی کوم ته او پورې لرګی. په دې هکله که کوم لږ زر معلومات لري؟ وچ لرګی خو د لرې نه معلومېږي، خو یو لرې نه معلومېږي چې دا وچ دی. یعنې رنګ یې تور دی، رنګ یې راولی سپینوالی نه ډېر وتلی که نه، او ډېر هغه تک سپین چې وي او بیا لوند ګرځي. بعضې شنقایي هغه څه نه ټکولی خو د بازار کار دی، سودا اصول دی که نه. خو بیا چې دی لرګی وچ لرګی د لرې نه معلومېږي، ښه معلومېږي چې دا وچ دی. اوس قسم اوس دا لرګی وچ لرګی دی، دا معلومي ده چې رنګ یې اړولی دی، خړه دی، رنګ یې تور هم دی، او د سپینوالي نه رنګ وخته دی تازه. خیر اوسي. او دې کال کې نظر په نورو کالو په لرګي قیمته شوي دي، ارزانه شوي دي؟ نه د نورو کالو سره ډېر فرق کړی دی. نورو نه نه جګ شوي دي، لرګی جګ شوی دی. یو علت خو دا و چې د نن 8 ورځو نه مخکې طالبانو لرګی بند کړی و، لرګی نه تلل، بیخي جګ و، حال یې رابنده وه. او اوس وخت کې دا خو سیزن وخت کې خلاص کړل که نه، نو خلکو ته کوم فرق پرې ونه غولی، یعنې جګ دي، ارزان شوي خو یورې نه دي. بیا مونږ دغه لرګی خرڅولو چې د لرګي بند شي، توت لرګی، زردالو لرګی، چارمغز لرګی، امبلوکو لرګی که نه، دا باقي لرګی مو ورشه بس ویلو خرڅولو. زمونږ کار ښه وه جوړېده ورسره. بلوط لرګی طالبانو بند کړی و، بلوط نه و پیدا کېدو، شارټ پیدا کېدو، جګ قیمت. اوس ښه قیمته دی. اوس وخت کې زه خپله خو کاروبار مو دی که نه، مونږ که په خروار په 50,000 خرڅ کړو، بیا یې خپل
مشکات خلو یا سل یا 200 یا سل یا زر او کله لرګی ولس د پوره ځون شي که نه د ولس ورکې خیر دی لرګی خپل وطني لرګی دی او خارج ته خو نیسي دا باید سر ځونه وي دا 9 زره لا زره 8 زره لرګی چا واسه نه درسي نو راغلی انشاءالله مرور د زمان په ټول نه بس دا کوشش وکړي که نه خبره انشاءالله زه لرګي راسېدا ورکوم تر کوره پورې شمېره به زه ووایم او ما شمېره د تلیفون شمېره دی 0 90 شپږ 50 یوه شمېره دا معیاري باد یوه شمېره مې د څېغه دی د سلام 0 4 90 3 480 دا مې د سلام شمېره دی یعنې که څوک وغواړي چې ما ته زنګ ووایي یان کور ته لرګی زه ورسوی شم انشاءالله لرګی بلوط لرګی شته سره باقي لرګی توت هر ارچه سرخ ارچه بوریاره دا مکمل لرو زغاله شته سره یعنې لرګی د بلوط نه ونیسه که نه تر اخري سیزه پورې یعنې باقي لرګی ورکې لرو نو د ریټ نه که نه د 8 زرو نه نیولې تر 4 زرو پورې قیمته پورې به لرګی موږ لرو خلکو ته رسوی شو هېوادوالو ته انشاءالله خیر اوسې تا کور آباد معلوم لپاره کېدای شي نیولی که چا لرګی خیر اوسې تا کور آباد در دغسې پورې زمان ته مسؤله کور دی باید خوشحاله شي پیغام بس هېوادوالو ته مې همدا پیغام دی که نه دا د لرګی که چېرته دوی لګېده لرګی که دوی لګېدلو نو موږ په ښه مناسب قیمت په ښه ریټ او ښه لرګی او ترزیو ته رسوی شو انشاءالله خیر اوسې کور دی ګران لیدونکو نو څنګه عیس صاحب ماشاءالله ډېر ښایسته خبرې وکړې او ښایسته معلومات یې ورکړل لرګۍ لپاره او دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه چې د لرګۍ لپاره هم تاسو ته معلومات درکړه تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم او اخره کې موږ چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو پاتې ویډیوګانې د موږ وګورئ نو خدای په امان